آیت نمبر 21 صفحہ نمبر 202 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مخکې ایتونو کې الله رب العالمین د ظالمانو او د هغوی د ظلم تذکره وکړه چې ظالم په حقیقت کې هغه دی چې هغه د الله رب العالمین په ذات باندې دروغ وایي. الله رب العالمین یو عمل یو خبره کړې نه ده او دی الله رب العالمین ته منسوب کی یا د الله رب العالمین پیغمبر ته منسوب کی او یا یو حکم الله رب العالمین کړی دی او دی د هغې د منلو نه انکار وکړي نو دا هم د الله رب العالمین په ذات باندې دروغ تړل دي. دغه شان هغه خلک چې هغه د الله رب العالمین د لارې نه خلک منع کوي او په هغې کې کوږوالی د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي د آخرت نه انکار کوي نو د دغه خلکو متعلق الله رب العالمین فرمایي چې په حقیقي تاوان کې پراته خلک هم دغه دي او دیونه به د قیامت په ورځ باندې هغه څه ورک شي چې دیو په دنیا کې د ځان نه جوړول ځان نه به په هغې باندې تسلي ورکوله او یقینا په آخرت کې به د ټولو نه زیات تاوانیان په اعتبار د عمل سره په اعتبار د نجات سره به هم دغه خلک وي. د دې په مقابله کې هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی نیک اعمال یې کړي دي خپل رب ته عاجزي اختیار کړې ده. دا درې صفات دي. بنیاد ایمان دی د ایمان نه پس عمل صالح دی دویم نمبر او دریم نمبر عاجزي ده چې عمل صالح انسان کې نو په ده کې به عاجزي پیدا کیږي. کله چې عاجزي په ده کې پیدا شي نو الله رب العالمین فرمایي چې د مرګ نه پس به زه په جنت کې داخلوم او په جنت کې به د همیشه دپاره دغه خلک اوسیږي. بیا الله رب العالمین په یو بل انداز باندې د دې دوو فریقینو یو هغه فریق دی چې هغه د الله رب العالمین د وجود نه د پیغمبر د رسالت نه انکار کوي. دویم هغه دی چې هغه ایمان راوړي عمل صالح کوي عاجزي کوي. د دې دواړو فریقینو مثال الله رب العالمین ورکړی دی او د هغې دوه صفات الله رب العالمین بیان کړي دي چې یوه هغه ډله ده چې په سترګو باندې ړنده ده په غوږونو باندې کڼه ده او دویم طرف ته هغه خلک دي چې هغه په سترګو باندې روغ دي ښه لیدل کوي او ښه اورېدونکي دي. نو آیا دا دواړه ډلې چې یوه ډله داسې وي چې د هغې ټول افراد چې دی نو هغه ړانده او کاڼه وي او بله ډله داسې وي چې د هغې ټول افراد هغه لیدونکي وي او اورېدونکي وي نو دا دواړه د عمل په لحاظ سره د دنیاوي کردار په لحاظ سره او د نجات په لحاظ سره دا دواړه برابر نشي کېدی. د ړندو او د کڼو نه چې کوم حرکات او سکنات صادریږي نو هغه به مقابل وي د هغه حرکاتو او د سکناتو چې هغه د لیدونکو نه او د اورېدونکو نه هغه صادریږي. بیا په دنیا کې چې کم فواید هغه مرتب کیږي په لیدلو باندې او په اورېدو باندې نو هغه په کوڼوالي باندې او په ړوندوالي باندې هغه نه مرتب کیږي. نو د دې وجه نه الله رب العالمین فرمایي چې د ګمراهانو مثال او د الله رب العالمین د توحید نه د پیغمبر د رسالت نه انکار کوونکو مثال په شان د ړندو او د کڼو دی چې د دوی سترګې لیدل هم نه کوي په غوږونو باندې دوی څه اوري هم نه په خپلې سترګو باندې یو شی حاصلولی نه شي بل ته هم غوږ نه ږدي چې حق واوري او حق قبول کړي. او د دې په مقابله کې هغه خلک دي چې هغه د الله رب العالمین په توحید باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په رسالت باندې او په آخرت باندې ایمان لري نو دغه خلک به الله رب العالمین په دنیا کې هم کامیاب وي او په آخرت کې هم کامیاب وي. نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ دا مثال بار بار الله رب العالمین دلته هم ذکر کړ دی. مخکې په سوره فاطر کې به الله رب العالمین د دې تذکره وکړي چې وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاحیا ولا الاموات چې ړانده او لیدونکي برابر نشي کېدی اورېدونکي او کاڼه برابر نشي کېدی. دا مختلف مثالونه د انسان د سمج او د پوهې دپاره الله رب العالمین ذکر کوي.
اولئک الذین د هغه خلق دی خسروا انفسهم چې په تاوان کې اچولی دي خپل ځانونه وضل عنهم او رک بشي د دیونه ما هغه سکانو یفترون چې دیو د ځان نه جوړول په دنیا کې ځان نه به تسلی ورکونه لا جرم بشک او یقینی او په دې خبره کې اس شک نشتا انهم فی الاخرة چې یقینا دغه خلق په آخرت کې هم الاخسرون ډیر زیات تاوانیان دا اخسرون یعنی د نور خلق په مقابله کې څه خلق بدسي وي چې هغه د عمل په لحاظ سره کمزوري وي فرایضو کې به غفلت وي په سننو کې به غفلت وي نور څه مشکلات به پکې موجود وي او د دې غټو جرایم او ارتکاب باغوي نه کړي چې د الله رب العالمین د وجود نه انکار وکړي او یادار چې د الله رب العالمین باندې دروغ وتړي نو د هغه خلکو په مقابله کې به ډیر زیات تاوان یعنی تاوان دا هم دی چې انسان فرض پریدي دام تاوان دی چې انسان یو سنت عمل پریدي دام یو قسم تاوان دی چې انسان مستحب عمل پریدي خو په دې سره انسان بالکل دیوالیه کېږي نه دیوالیه کېږي انسان په هغه صورت کې چې انسان د فرایض او د حقانیت نه انکار وکړي د عقیدې په لحاظ سره د الله رب العالمین په وجود باندې او په پیغمبر باندې دروغ وتړي ان الذين یقینا هغه خلق آمنو چې هغه ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي ګویا کې ایمان او عمل صالح د دواړه لازم او ملزوم دي د دې دواړو بیا نتیجه دا ده چې واخبطوا الى ربهم او عاجزي اختیار کړي د خپل رب طرف ته اولئک اصحاب الجنه نو بیا ثمره د دې دا ده چې دغه خلق جنتیان دي هم فيها خالدون پاغه کې به همیشه د پاره اوسېږي مثل الفریقین مثال د دې دوه ډلو چې مخکې داغه تذکره وشو یو ظالمان دي او یو مؤمنان دي کل اعما والبصیر والاصم پشان د ړندو او د کڼو والبصیر والسمیع او پشان د لیدونکو او د اوریدونکو دي نو دا بصیر په مقابله د اعما کې دی او اصم چې دی دا په مقابله د السمیع کې دی هل یستویان مثلا الله رب العالمین فرمایي چې دا دواړه طبقې چې دي یو طبقه چې د هغه په وګونو باندې کاڼه دي په سترګو باندې ړانده دي دویمه طبقه په وګونو باندې ښه بهترین اوریدل کې په سترګو باندې ښه لیدل کې نو دا دواړه په مثال کې برابر کېدی شي نو دا چرم برابر نشي کېدی افلا تذکرون نو آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ او عبرت نه اخلئ اولئک الذین هم دغه خلق خسروا انفسهم دی په تاوان کې چولی دی خپل ځانونه وضل عنهم او رک بشي د دیونه ما هغه سکانو یفترون چې دی د ځان نه جوړول لا جرم خامخا بشکا انهم فی الاخرة چې یقینا دی په آخرت کې هم الاخسرون ډیر زیات تاوانیان دي په نسبت د نورو خلکو ان الذين يقينا خلق امنوا چې ایمان راوړ دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړ دي واخبطوا الى ربهم او عاجزي کړ د خپل رب طرف ته اولئک اصحاب الجنه داخل خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون پای کې به همیشه اوسېږي مثل الفريقين مثال د دوه ډلو د دوه فریقینو کل اعما والاصم چې یو ډله هغه په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو باندې کاڼه ده والبصیر والسمیع او دوی مډله په سترګو باندې لیدونکې ده والسمیع او په غوږونو باندې اورېدونکې ده هل یستویان مثلا آیا دا دواړه ډلې په اعتبار د مثال سره برابر کېدی شي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت